هغه ډلګي مشر دلته معلوم دی، یو څوک چې شهید ثبتوي په هغه ځای کې معلوم وي چې دې ډلګي مشر څوک، مثلا احمد ده. دغه احمد ډلګي مشر دغه ته بیا یو وخت کې موږ اجازه ورکوو. هغه ډلګي مشر غوښتنه کوي چې ما دغه د خپلو شهیدانو د تایید لپاره چې زه یې وګورم غلط دی او که صحیح دي، چای معلومات د ده د سویې سره، د ده هغه د علمیت سره، د ده هغه د جهادي فعالیتونو سره سم ثبت کړي دي او که تر دې اضافه توب یا کمی پکې راوستی، موږ هغه ته اجازه ورکوو. ولې هغه ډلګي مشر بیا د یو چا لخوا راپېژندل کېږي، مثلا د استخباراتو د ریاست لخوا، د اطلاعات کلتور د ریاست لخوا، د ولایت د مقام لخوا، د مخابراتو وزارت لخوا، د ریاست لخوا، هر هغه څوک چې مثلا په د افغانستان کې یو څوک یې له یو اعتمادي ادرس نه راپېژني چې دا سړی د دې پلانکی ډلګي مشر ده. هغه ډلګي مشر راځي او هغه خپل شهید معلومات غواړي. کله چې هغه د خپل شهید معلومات وغوښتل چې په دې شهید معلومات کره دي، دقیق دي، مشکل نه لري، هغه به موږ هغه د ډلګي مشر سویې ته ګورو، علمیت ته به یې ګورو، له تخنیکي برخې سره فعالیت ته به یې ګورو. په هغه برخه کې موږ ورته د ایډیټ اجازه هم ورکوو، د ډیلیټ اجازه هم ورکوو او د تاییدولو اجازه هم ورکوو. 3 مرحلې شوې، یعنې دغسې نور هم کېدلی شي، خو موږ دغه 3 اجازې ورته ورکوو. دا یا داسې کوو چې د ایډیټ اجازه ورکوو، د ډیلیټ نه ورکوو، او د تایید اجازه ورکوو. کله چې تایید کو، هغه ډلګي مشر چې خپل شهید تایید کو، د هغه په صفحه باندې د سره یو ستوري نښان راغی، او دا په دې معنی چې دا شهید د ډلګي مشر لخوا تایید شوی. کله چې هغه ته ماوس کرسر ورنږدې کوي، په هغه ځای کې ورسره لیکل کېږي دا شهید د ډلګي مشر لخوا تایید شوی. یو بله مرحله چې موږ د شهید د تایید لپاره ورکړې ده، موږ د جهادي ارزښتونو ریاست لرو، او دغه ریاست هغو ته موږ په دې سایټ کې اختیار ورکوو. په سایټ کې یو برخه دوی ته ورکوو چې دا برخه چون تاسو شهیدان راټولوي، سوانح راټولوي، هغه معلومات راغونډوي، حتی کېدای شي دا له تاسو سره ګټه وکړي، دا د عشر یو برخه ده، یو ډېر لوی معلومات او مواد پکې راټولېږي. تاسو خپله استفاده ځینې کوئ او په ضمن کې هر هغه شهید چې تاسو ته په قلمي سوانح را رسېدلي وي له رسمي ادرس نه، هغه تاسو په تاییدي ډول باندې راخلئ. دلته هغه تایید به یې ډېر اسانه وي، یعنې له دوی نه به نور کار نه غواړي، اضافي کار به نه ځنې غواړي. خو په دې ځای کې هغه راغلی دی، یوزر پکې جوړ دی، یو شهید یې ولیدل چې دغه شهید په دې ځای کې شته، هغه تایید برخې ته راځي او هغه تاییدوي.